د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او دلته یې له امیر خان متقي سره لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د کابل او واشنګټن پر اړیکو باندې بحث او خبرې اترې کړې دي. امیر خان متقي زلمی خلیلزاد ته ویلي دي چې د کابل او د واشنګټن اړیکې په یو نوي پړاو کې دي او د پراختیا په برخه کې هم کوم خاص خنډ نشته. دې سره جفت بیا د بهرنیو چارو وزارت اول سیاسي مرستیال ویلي دي چې د کابل او د واشنګټن په اړیکو کې کومه خاصه پیچلتیا نه لیدل کېږي او باید په افغانستان کې د امریکا مثبت رول ته هم کتنه وشي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث او خبرې اترې کوو. څو مهمې پوښتنې هم پکې لرو. په دغو اړیکو کې پیچلتیاوې آیا شته او که نشته؟ څنګه کیدای شي چې دغه دواړه هیوادونه د اړیکو یو نوي باب ته دننه شي؟ کومې لارې چارې دي چې په ترڅ کې امریکا کولی شي چې د اسلامي امارت حکومت په افغانستان کې په رسمیت وپیژني؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د دې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی هیواد زازی صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ډاکټر ګل محمد دین محمدي صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی حبیب الله جنبدار صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ. بخیر راغلی. جنبدار صاحب، غواړم چې بحث تاسو سره پیل کړم. فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په دغه وضعیت کې له کومو نویو پیغامو سره کابل ته راغلی؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه نیازی صاحب، تاسو ته د بحث محترمو ګډونوالو درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. د ما په آن باندې دا راتګ باید په نیک په فعال ونیسو. زلمی خلیلزاد خو اول د شخصیت د لحاظ او د نقش د لحاظ په افغانستان په امورو کې او د امریکې د بهرنیو سیاست په پلي کولو کې یو متبارزه څیره ده. خلیلزاد صاحب د افغانستان سره خپله مینه هم لري، ځکه چې د په ډي ان اې کې افغانیت حتما شتون لري. نو زه په دې باور یم چې د ده لخوا به هم نوي پیغامونه مطرح سوي وي و هم به د ده خپله یو سمپتي یا علاقهمندي په دې کې وي چې د افغانستان سوله او ثبات چې ده دا استمرار پیدا کړي او افغانستان له دغه موجوده مشکلاتو یا اقتصادي مشکلاتو نه یا تعذیراتو نه خلاصون او نجات پیدا کړي. زه فکر کوم چې د طلباو کرامو سره هم له پخوا نه اړیکې ډېر ښه او دوستانه وو. نو په دې ترتیب د ده راتګ دا ښیي چې کیدای شي چې امریکې له خوا نه د افغانستان په اړه باندې ځینې مصلحت آمیزه اقدامات ترسره شي چې هغه به د طرفینو په ګټه وي او هیله خو دا ده چې د رسمیت پېژندنې نه مخکې حد اقل دغه دیفاکتو حکومت چې ده دوی دا باید ومني او خپله قونسلګري یا سفارت په هره سطح کې چې هغه دلته فعال کړي او افغانانو ته هم دا زمینه مساعده کړي چې هلته په واشنګټن کې خپل استازیتوب ولري او حتی د ملل متحد د کرسۍ د سپارلو لپاره افغانستان ته په دې برخه کې امریکا وهڅول شي او خلیلزاد صاحب کولی شي چې دا لابینګ د افغانانو لپاره هم وکړي او خپله د امریکې دپاره هم یعنې هغه منفعتونه چې ایجاب کړي په اوږده مهال کې افغانان د امریکایانو سره کوم متضاد ګټې نه لري، ولې دا لنډمهاله د جګړې هغه ځینې رسوبات به وي هم د موږ په طرف کې په اذهانو کې هم په امریکایي طرف کې، ولې په کل کې امریکایان وهڅول شي چې دلته پانګونه وکړي او موږ سره ډیپلوماتیک اړیکې ایجاد کړي او پراخې کړي، دا د طرفینو په ګټه ده. خو دومره به ساده نه وي چې امریکا ته قناعت ورکړل شي په داسې یو ځای کې چې دوی 20 کاله حضور درلودل، خپل زرګونه ځواکونه یې لاسه ورکړل، څه ټپیان شول، په میلیاردو ډالر یې مصرف کړل، بیا له دې هېواده ووتل. دومره به ساده نه وي چې بیا داسې یو لوري سره تعامل ته دننه شي. ډېر چټک، ډېر زر. البته نیازی صاحب ستاسو فرموده خو صحیح ده چې ساده خو نه ده، یعنې دا بهیر خو به یي پیچلی مغلق، لیکن عرض مې دا ده چې ټرامپیزم د بایدن د میتود سره متفاوت ده او د ټرامپ ادعا دا ده چې دوی غولول شوي، دوی سره جفا کړې د تیر حکومت او ګویا د هغوی د غلطو سیاستو نتیجه وه چې د دوی تلفات هم ډېر وه، افغاني لوری هم ناراضه سه. نو بنان دا شونې ده چې ټرامپ دغسې یو انعطاف وکړي چې ګویا هغه خپل داخلي رقیب چې د هغه هم نور اضافه وڅنډي او په ضمن کې اړیکې هم پراخه شي او بیا دلته د معدنیاتو خبره هم کیږي. افغانستان ماشاءالله ډک هیواد ده، کیدای شي چې موږ هم د خپل مارکیټینګ دپاره تنه په شرقي همکارانو یا تاجرانو باندې اتکا ونه کوو، بلکې غربي او عربي، بلکې یعنی یو متوازن سیاست چې موږ
مطرح کړی یا زموږ اسلامي امارت او خصوصا د بهرنیو چارو وزارت همیش په دې تاکید کوي دغه متوازن سیاست نو باید په عمل کې موږ رعایت کوو تعقیب یې کړو چې کېږي انشاءالله. په خیر او سلامت اوسئ جناب دادا صاحب. ډاکټر صاحب فکر کوئ چې امریکا اوسنی افغانستان ته په کومه سترګه ګوري، کوم لیدلوري ورته لري؟ آیا یو څه تغییر او بدلون د هغه لیدلوري په نسبت راغلی کوم چې په 2021 کې له اګست نه وروسته افغانستان ته درلود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد. تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې امریکا د افغانستان په هکله چې کوم نظر لري، هغه امریکا غواړي چې افغانستان تنها پرې نږدي، دلته که چېرته نظامي نه وي خو سیاسي حضور ولري. همدغه وجه ده چې په مختلفو حالاتو کې، په مختلفو وختونو کې امریکایي استازي دلته راغلي دي، افغانستان کې د اسلامي امارت سره یې لیدلي دي او دلته چې کوم مشکلات دي د هغوی په هکله هم د افغانستان هغه تصویر امریکایي چارواکو ته ښودلی دی او هغه څه چې د امریکا غوښتنې د اسلامي امارت نه وي هغه یې دلته د اسلامي امارت چارواکو ته رسولی دي. په همدا اوس وخت کې هم د زلمي خلیلزاد سفر افغانستان ته دغه د ده په خوښه نه دی، دغه د سره د دې چې دی خو اوس رسمي مامور نه دی، خو بیا د امریکا اوسنۍ ادارې یا د ټرمپ ادارې ته نږدې کس دی، ځکه چې په د افغانستان او د عراق، د پاکستان او د سیمې په هکله دی کافي تجربه لري، خصوصا په افغانستان کې د تیرې ادارې سره، د جهادي مشرانو سره او همدا قسم ته د اوسنیو د طالبانو مشرانو سره نږدې اړیکې لري. نو همدغه وجه ده چې زلمی خلیلزاد غواړي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې سره سیال شي او د هغوی سره موازي حرکت شروع کړي. خو دلته یو څه مشکلات به داسې وي چې بعضې شیان په افغانستان پورې یا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې هغه څه چې نړیوال یا امریکا غواړي هغوی اصلاحات نه راولي او هغه بعض غوښتنې د اسلامي امارت د مشرانو دي د امریکا نه چې هغه خبرې امریکا ومني تر څو دوی په ګډه سره یو حل لاره پیدا کړي او د افغانستان د رسمیت پیژندلو دپاره اوږه په اوږه کار وکړي. امریکا هم نه غواړي چې دلته د سیمې هیوادونو دپاره د چین او د روسیې او د ایران دپاره افغانستان تنها پرېږدي او دی دلته بیخي رسوخ ونه لري. ټول رسوخ او اثر د روسیې او د هغوی د همکارانو وي، ځکه دا هم د امریکا دپاره بیا خطر دی او افغانستان یو داسې هیواد دی چې په 20 کالو نظامي حضور کې، نظامي جنگ کې او همدا قسم ته 18 میاشتې په سیاسي بحث کې په دوحه کې امریکایان بالاخره مات شول، امریکایان د افغانستان نه ووتل. نو اوس امریکا نه غواړي چې افغانستان یوازې پرېږدي، خو د خپلو ګټو د لاسته راوړلو دپاره کوشش کوي چې مختلف استازي افغانستان ته راولېږي، یا د بندیانو د خلاصون په نامه باندې، یا د بشري مرستو په نامه باندې، یا د سیمې د وضعیت د ارزونې په نامه باندې. خو دلته خبرې دا وي چې مطبوعاتو کې دا خبره وي، خو تر شا دا خبرې وي چې هغلته د امریکا د حکومت پیغامونه افغانستان ته او د افغانستان پیغامونه به امریکا ته انتقال. ډېره زیاته مننه کوم. زازی صاحب فکر کوي چې امریکا نه غواړي چې افغانستان لاس ورکړي او لا هم غواړي چې په دغه سیمه کې بیا په دغه هیواد کې یا په اړیکو کې یا په سیاسي حضور کې یو خاص نفوذ ولري؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنو مشرانو ته او د ټولنیوز ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ګورئ د 2021 کال څخه وروسته چې امریکا د افغانستان څخه ووتله او اسلامي امارت 2 ځلي په افغانستان باندې واکمني ترلاسه کړه، امریکایانو ټامست د افغانستان دپاره ځانګړی استازی معرفي کړ، خو هغه وخت چې د افغاني ډیالوګ خبره ګرمه وه، د ځینو بشر حقوقو موضوع ډیره ګرمه وه، د امریکا له ادرسه مطرح کېدله او تر نهایتا زیات فشارونه واردېدل. ټامست ځانګړی استازی معرفي شوه او په دې برخه کې هڅه دا وه تر څو په اسلامي امارت باندې لا زیات فشارونه راوړي او خپلې غوښتنې په همغه وخت کې په دوی باندې ومني. خو وروسته دغه څوکۍ 2024 کال کې شارزفیرۍ ته واوښته او شارزفیره معرفي شوه. شارزفیره هم تر 2025 کال تر اوړي پورې تقریبا هغه څوکۍ موجوده وه، ولې د هغې څخه وروسته دا هم ملغا اعلان شوه.
یعنې هغه وخته پورې دوی په رسمي توګه باندې یو استازي له ادرسه د افغانستان سره د اړیکو د بیا ټینګېدو او د افغانستان سره د تماسونو د درلودلو په تکل کې وو. اوس موږ او تاسو ګورو که له هغه څخه وروسته دا د زلمی خلیلزاد څویم سفر ده چې په خپل غیر رسمي موقف کې افغانستان ته کوي. د امریکا په بهرني سیاست کې خلیلزاد په ځانګړې توګه په جنوبي اسیا کې او منځني ختیځ کې ډېر مهم رول لري او د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ برخه یې د 1980 کال څخه تر اوسه پورې په دې برخه کې د په مختلفو موقفونو باندې کار کړی ده. د امریکا هغه پاخه سیاستمداران ډیپلوماټان چې تقاعد کیږي او ریټیر کیږي وروسته د هغې څخه په بېلابېلو برخو کې چې هغه مشاوره ده غیر رسمي سفرونه دي د منطقي او د مخکینیو چارواکو د هیوادونو سره ناستې دي هغه برخه کې دې څخه مثبته ګټه اخلي چې یو هم موږ خلیلزاد یادولی شو. نو په اوسنیو حالاتو کې که موږ او تاسو وګورو لږ څه په دې څو میاشتو کې یو څه دغه راشه درشه کمه شوې وه د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ. په اوسني وخت کې له شک پرته چې امریکا کله غواړي چې اسلامي امارت ته پیغامونه ولېږي د دوی سره د ارتباط یا تماس کانالونه بیرته جاري کړي وساتي نو د خلیلزاد څخه استفاده کوي. خلیلزاد لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه هم په خټه افغانی ده او هم په عین حال کې د افغانستان د 45 کلنې تراژیدۍ په دوران کې ډېر مهم او رغنده رول لوبولی د امریکا په بهرني سیاست کې او هم په هغه دوران کې چې د اسلامي امارت یا اوسني حکومت سره یې 18 میاشتې مذاکرات په قطر کې کړي دي د دوی سره په مذاکره او مناقشه کې ډېر وارد سړی ده. نو په دې اساس باندې امریکایان په اوسنیو شرایطو کې یو داسې لوبه کوي چې هم نه ډېر فشار راوړي او نه هم افغانستان د لاسه ورکوي. هیڅکله امریکا نه غواړي چې افغانستان د چین او د روسیې او د ایران په مدار کې واوسیږي بلکې دوی غواړي چې دغه قدرت دغه د قدرتونو دغه لوبه دوی مدیریت کړی شي او په دې کې دوی خپل رول ولري ځکه چې د افغانستان رول په سیمه ییزو معادلاتو کې او په نړیوالو معادلاتو کې ډېر مهم ده او په دې برخه کې امریکا هیڅکله نه غواړي چې په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. ولې بیا هم په اوسني حکومت باندې د فشار راوړلو لپاره د اوسني حکومت سره د معاملې د رامنځته کولو لپاره ځینې اپشنونه دوی هم اوس په لاس کې لري. هغه یادونه چې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم شوې ده فرصتونه دي چلنجونه او خنډونه دي د دې حل لپاره خلیلزاد معتبره څیره ده د امریکا بهرني سیاست لپاره او دوی غواړي چې هغه خنډونه چې د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې موجود دي هغه برطرفه کړي. دا زموږ دپاره یو ښه فرصت ده په اوسني وخت کې چې څنګه امریکا سره بیرته یو ډیالوګ ته موږ داخل شو او هغه موارد چې موږ له ادرسه ورسره مطرح کیږي هغه حل کو او هم هغه موارد چې دوی مطرح کوي هغه ورسره هغه کو ځکه موږ سره هم فرصتونه شته او د دوی سره هم فرصتونه شته چې د افغانستان اوسنی وضعیت درک کړي د امریکایانو سره او په عین حال کې د اوسني حکومت هغه حقیقت چې په ټوله ځمکه باندې حاکمیت لري په عین زمان کې نور هغه مثبت اړخونه لري په دې درک سره دوی هم راوړاندې شي او هغه څه چې د دوی خپل ملي منافع ګڼي او مشروع منافع دي او هغه تامین موږ هم ورته د دوی دپاره مهم ګڼو او دوی هم مهم ګڼي په دې تامین کې موږ ورسره کومک وکړو او په عین زمان کې هغه غوښتنې چې په نړیواله توګه باندې زموږ د مشروعیت مطرح دي زموږ د کنګل شوي شتمنۍ مطرح دي د تور لیست څخه د اوسني حکومت د مشرانو د ایستلو موضوع مطرح ده. دا موضوعات موږ ورسره مخامخ او هغسې مطرح کړو چې لکه د میز پر سر چې په دوحه کې مطرح شوي وه بیا هم دې ته موږ یو بحث ته داخل شو ورسره مخکې لاړ شو. په خیر او سلامت اوسئ. جناب دار امریکا وایي چې موږ مشروط تعامل غواړو نړیوال هم ډېر زیات دا مسله مطرح کوي امریکا یې هم مطرح کوي. دې خوا ته امارات وایي چې موږ د چا شرط فرمایش نه منو. که دغسې یو ټکر او تناقض شتون ولري فکر کوئ چې بیا امیدواري پیدا سي چې دواړو هیوادونو اړیکې پراخې سي اوږدې سي؟ د ما په باور خو د ټکر امکانات ډېر به محدود وي او لا حتی منتفي دي ځکه چې افغانستان خو په عنعنوي توګه یو ناپیېلی هیواد و او که اوس موږ څنګه چې امارت اسلامي ژمنه کړې ده چې افغانستان به یو اقتصاد محوره سیاست ولري خصوصا بهرنی سیاست نو په دې توګه باندې دلته د امریکې دپاره ډېر ځای شته په دغه سیاست کې. دوی تجارت کوي او خصوصا د امریکې موجوده لیډرشپ چې ده هغوی هم تاکید په دې ده چې اقتصادي منفعتونه دوی ترلاسه کړي یعنې فرست امریکا لومړی دوی ته امریکا مطرح ده. خو جناب دار صاحب همدغه امریکا چې بیا وایي چې فرست امریکا بیا نه غواړي چې دلته چین نفوذ او قدرت ولري او غټې پروژې دوی واخلي یا روسان دلته دومره غټ حضور لري یا ایرانیان دلته حضور لري هغوی وایي چې بیا په سیاست او اقتصاد کې باید اول خبره بیا موږ دلته وکړو.
د هغو د بایډن سیاست شاید همداسې به ولې ټرمپ خو ښکاري چې اوس هغه له ناټو نه فاصله نیسي او هغه د اقتصاد دپاره لومړیتوب قایل ده. په هره توګه اوس فرصت شته د موږ د ډیپلوماسۍ دپاره ډېر یوه ښه زمینه مساعده ده چې د امریکې سره نږدې سو او دا د موږ د ملي ګټو سره تطابق لري. د امریکایانو سره تعامل کول دا د افغانستان د اوږدمهاله منافعو دپاره څنګه چې په سیمه کې وضعیت ده چین او روسیه او یا د موږ نور ګاونډیان یا څوک چې موږ سره په اقتصادي برخه کې همکاران دي هغه د موږ رابطه د امریکې سره د هغو په خلاف باید تعبیر نسی ځکه په دې نړۍ کې خو آزاد تجارت وجود لري. حتی په هغه وخت کې چې استعمار په دې سیمه کې تسلط درلود په 1909 کال کې انګریزانو او روسانو په خپل منځ کې توافق وکاوه چې روسیه به د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله نه کړي لیکن تجارتي مناسبات پراخ مناسباتو سره لرلی شي چې استعماري دوره اوس خو شرایطو بدلون موندلی ده او موږ ته ډېر فرصتونه دي. نو په دې توګه موږ ویلی سو چې آینده ډېره روښانه ده او د امریکې متحده ایالات به هم په دې باندې معتقد سي چې د دوی منفعتونه په دې کې دي چې افغانانو سره د تشویق له میتود نه کار واخلي او خصوصا په دغسې یو وضعیت کې یو سیاستونه خو کادرونه مخته بیایي او زلمی خلیلزاد صاحب غوندې یو مجرب شخصیت چې په دې عرصه کې فعال دی دا د افغانستان په ګټه ده. دې خوا د افغانستان څنګه کولی شي چې خپل اعتماد او اعتبار امریکا ته زیات کړي یا جلب د توجه وکړي د امریکا د ځان په خوا باندې را جذب کړي که هغه ډونري دي که هغه پانګوالي دي که هغه په اقتصادي اړیکو کې دي؟ دا ډېر ښه سوال ده. یو شی ده چې په ټوله نړۍ کې او حتی د افرادو په منځ کې هر سړی کوشش کوي چې د ده اقتصادي پارتنر یو د باور وړ سړی یعنی یو پوډه څوک نه وي باید هغه یو استحکام ولري. اوس الحمدلله افغانستان په داسې لاسونو کې ده چې په ټول قلمرو باندې لکه څنګه چې زاهدي صاحب محترم وفرمایل دلته تسلط موجود ده سوله ده امنیت ده او یو بلورین حکومت ده. له دې سره بهرنیان ښه تعامل کولی شي یعنی کوم عقود چې دغسې یو دولت سره څوک عقد کوي یا امضا کوي د هغو د تطبیق زمینه ډېره زیاته ده ځکه چې په داخل کې دغسې یو پیاوړی قوت اوس مسلط ده. پخوانیو حکومتونو کې خو لغزشونه و په هغه کې دننه تضادونه و مشکلات و فساد و بنان له پخوانه وضعیت ډېر بدلون موندلی ده او مثبت لوري ته بدلون موندلی. ودان په خیر او سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب یو باور حاکم دا ده چې که چیرې امریکا د امارات حکومت په رسمیت وپېژني نو د ورځې تر پایه به تقریبا ټول هیوادونه دا لاره تعقیب کړي. د رسمیت پېژندو لپاره که افغانستان ټول شرایط پوره کړي دي نو بیا امریکا څه ته انتظار ده؟ بیا افغانستان څنګه کولی شي چې امریکا ته قناعت ورکړي دغه ستر ګام پورته کړي؟ ده کې هیڅ شک نشته. هر کنار مې ته و فرمان مې ته. امریکا داسې ده چې دلته په دنیا کې دوه قوتونه دي چې یو شرقي ده بل غربي ده. نو امریکا او د هغوی متحدین بعضې هیوادونه د ځان دپاره داسې ګرځولي دي چې یا د قرضداري کړي دي یا هغوی ته د بانک جهاني د لارې پور ورکړی دی یا مختلف سیاسي او نظامي تړونونه ورسره لري دي هیوادونو سره. نو د امریکا د اجازې نه بغیر دوی نشي کولی چې کوم اقدام وکړي. که دوی د امریکا د اجازې نه بغیر کوم کار کولی شو نو دغو اسلامي هیوادونو ته پکار دا وه چې په فلسطین کې د ټولو نړیوالو اسلامي بشري حقوقو خلاف هلته ظلمونه روان دي د اسرائیلو لخوا. دوی باید همدغه اقدام کړی وای د امریکا د خوښې نه بغیر هلته کار کړی وای. ویلي وای چې ولې اسرائیل ته مکتب بمباروي ولې ماشومان وژنې ولې زنانه وژنې ولې بشري مرسته دوی ته نه رسوي ولې دوا او درمل نشته. یعنې دا هغه څه چې نړیواله ټولنه د بشر په نوم باندې د حقوقو په نوم باندې اواز پورته کوي خو حقیقت هلته د ټول د دوی دغه وزونه تر پښو لاندې کېږي خو دوی اواز نشي پورته کولی. امریکا ته او اسرائیلو ته ویلی نشي. ولې نشي ویلی چې دوی پوهېږي چې د اسرائیلو تر شا امریکا ولاړه ده. نو همدغه وجه په افغانستان کې هم ده. که چېرته اوس امریکا همدغه حکومت په هر ډول چې وي بغیر د اصلاحاتو امریکا په رسمیت وپېژني او د امریکا ګټې دلته خوندي وي بیا به هېڅ هېواد د امریکا نه پوښتنه ونه کړي چې ولې ته د حکومت وپېژنده. په دې حکومت کې خو تا ویل چې حقوق بشر تر پښو لاندې دي مکاتبو ته اجازه نشته او ټول شمول نه ده او دغه دی هغه دی خو دلته به بیا یو څوک به اواز پورته نه کړي. داسې یو څوک به نه وي چې هغه اواز پورته کړي چې ولې دا کار کېږي. نو بناء امریکا غواړي چې دلته دوی سیاسي حضور ولري. په افغانستان کې باید د دوی نه زیاته پنګونه نور ونه کړي. افغانستان روسیې په د چین او د ایران په نسبت باید امریکا ته
نږدې وي. خو دلته افغانستان هم اوس د امریکې په پالیسۍ باندې پوه شوی دی چې امریکا د چا سره دایمي دوستي نه کوي. د دوستۍ په نوم ډېر هیوادونه امریکا د تبعۍ کندې ته ور واچول. که چېرته امریکا اوس هم د روسیې سره جوړجاړي ته ورسېږي، په دې کې شک نشته چې په اوکراین به معامله وکړي. نو همدا قسم ته هغه د جمهوریت وخت د امریکا ټول امکانات ورته برابر کړه، خو کله چې امریکایي ګټې دلته د دوی لخوا نه ساتل کېدې، دوی هیڅ په جریان کې نه کړل او په افغانستان باندې معامله وکړه. نو اوس هم همدغسې ده چې امریکا که چېرته د دوی ګټې خوندي شي او دوی خپلو اهدافو ته ورسېږي، نو په افغانستان کې به دوی د هیچا خیال ونسي په خارج کې. خو دلته الحمدلله اسلامي امارت د دوی هغه ټولو چلونو سره بلد دی، نه غواړي چې هغه د خپل مرام نه تیر شي. هغه څه چې د اسلامي امارت سرې کرښې دي، که رسمیت پېژندل وي که نه وي، دوی د خپلو اهدافو نه تیریږي. نو همدغه کلک عزم او متحد الوالی په ټوله جغرافیه باندې تسلط امریکا هم ورخطا کړې ده. دوی غواړي چې د خپلو غیر رسمي استازو لخوا افغانستان ته سفر وکړي، چې که چېرته خبرې ناکامیږي امریکا به ووایي چې دوی شخصي سفرونه کول موږ نه دي کړي، او که کامیابېده به ووایي چې خو د افغانستان مسایلو که مخکې هم ښکېلو. ډېره زیاته مننه کوم. زازای صاحب فکر کوئ چې بالاخره د امارات په تقدیر کې رسمیت پېژندنه شته چې نړۍ غربي ټولنه نړیوال ټول اقدام وکړي او د حکومت په رسمیت وپېژني، بیا په ځانګړې توګه امریکا؟ ښه، د سیمه ییزو هیوادونو له ادرسه یو ځواکمن هیواد چې په نظامي لحاظ باندې په نړیوالو معادلاتو کې مهم رول لري، د امنیت شورا دایمي غړی هیواد ده روسیې افغانستان په رسمیت پېژندلی ده. مونږ او تاسو ګورو د روسیې د رسمیت پېژندلو څخه وروسته کوچني هیوادونه چې په منځنۍ اسیا کې قرار لري یا اسلامي هیوادونه چې عرب هیوادونه دي په تیر 2015 کال کې راوړاندې شول او هغه غیر رسمي حالت کې هم د افغانستان سره ښه روابط وپالل. په ځانګړې توګه په ډیپلوماټیکه برخه کې ډیری سفارتونه افغانستان اوسني حکومت ته وسپارل شول. ولې د غرب د ادرسه چې امریکا یې مشري کوي، د غرب ډېره بوختیا د اوکراین په مسله کې، د غرب ډېره بوختیا په منځني ختیځ کې، په ځانګړې توګه په اوسني وخت کې د وینزویلا سره د امریکا مخامخ د ټکر کېدو احتمال، دا هغه موارد دي چې یو ډول هلته مصروف او بوخت ساتلي دي. په عموم کې موږ ویلی شو چې د افغانستان اوسنی وضعیت رسمیت پېژندلو ته آماده ده او په عین زمان کې د منطقې هغه حالت آماده باش حالت کې ده چې بالاخره به اوسنی حکومت په رسمیت پېژندل کېږي د هغو اړتیاو او مجبوریتونو په اساس باندې چې منطقه او سیمې ورته لري. په ځانګړې توګه لوی هیوادونه چې په اوسنی وخت کې نړۍ یو داسې حالت ته نږدې شوې ده چې څو قطبي حالت ته نږدې شوې ده او عموما په څو قطبي حالت کې او دوه قطبي حالت کې بیا واړه او کوچني هیوادونه په سیاسي برخه کې ګټه کوي، ځکه چې اړتیا ورته زیاتېږي. که چېرته دنیا د یوه هیواد له ادرسه مدیریت کیږي یا رهبري کیږي، نو طبعا واړه هیوادونه قرباني کیږي. چې تېرې 2 لسیزې موږ ښه بیلګه ورکولی شو چې هغه څه چې امریکایانو په دنیا کې غوښتل په ځانګړې توګه په واړه هیوادونو کې هغه به تطبیقېدل، ولې که څه خلاف د دوی مایل د خلاف دوی تلل هغه به قرباني کېدل، له منځه به تلل. نو په دې اساس باندې په اوسنیو شرایطو کې که چېرته دنیا څو قطبي حالت غوره کوي، نو افغانستان په ګډون به ډېر واړه هیوادونه ډېره ګټه کوي او د افغانستان دپاره ډېره مهمه خبره ده او په سیمه ییزو معادلاتو کې به ډېر مهم رول پیدا کوي. نو موږ امریکایانو په 1938 کاله پورې هم په رسمیت نه و پېژندلي، ځکه هغه وخت کې هم ورته یو وضعیت حاکم و په دنیا کې چې امریکایان په نوره دنیا کې مصروف و یا نړیوال جنګ هلته حاکم و یا هغه د دوی داخلي مشکلات چې موجود و چې اقتصادي رکود سره مخ و امریکا. نو په دې وضعیت کې ورته حالت اوس هم موږ ګورو په جهان کې چې د اوکراین ستره موضوع چې په اوسني وخت کې د روسیه او د امریکا ترمنځ موجوده ده او هغه د اوکراین په منابعو باندې اوسني وخت کې یو ډیل روان ده، یو داوطلبي روانه ده چې څومره منابع د امریکا شي او څومره منابع د روسیې شي او څومره خاوره روسیه ترلاسه کړي. او په دې کې موږ او تاسو ګورو چې د روسیې بریا ډیره ده او پوتین په هغه ستراتیژیک دریځ باندې اوس هم ولاړ ده چې د اوکراین هغه خالص کول، د اوکراین عدم ناټو ته نه داخلېدل، په عین زمان کې د نیول شویو سیمو ځان ته واک ورکول
کول چې تقریبا 25% خاوره د اوکراین په اوسني وخت کې د روسانو په لاس کې ده. نو دې ته په کدو سره په اوسني وخت کې د افغانستان هغه موضوع یو څه سوړ حالت ته داخله شوې وه چې په دې وخت کې د افغانستان اوسني واکمنو ډېر ښه مدیریت کو د وضعیت او د اوسنیو حالاتو څخه استفاده وکړه او د کوچنیو هیوادونو سره په تجارتي برخه کې، په ترانزیټي برخه کې، په سیاسي برخه کې ډېر ښه روابط وغځول او دغه روابط د دې جوګه کې چې په لویه کې موږ لویو هیوادونو ته هم یو داسې قوت نقطه وګرځو چې بیا وکولی شو په هغې باندې هم د هغوی څخه په ډیل او معامله کې یو څه ترلاسه کړی شو. نو په اوسني وخت کې د خلیلزاد راتګ زموږ دپاره یو داسې باب ده چې موږ کولی شو د امریکایانو سره دغه ولاړ یو ټپ حالت چې رامنځته شوی و په سیاسي برخه کې دې ته یو تحرک ورکړو او وکولی شو د امریکایانو سره د ضرورت په اساس باندې چې موږ ورته اړتیا لرو. امریکایان په امنیت شورا کې رول لري، په ملګرو ملتو کې رول لري، زموږ شتمني دوی کنګل کړې ده، په نړۍ کې اوس هم د دوی روب داب چلیږي. د دې سره موږ مخکې لاړ شو، وکولی شو دوی سره خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړی شو. ډېره زیاته مننه کوم. عزتمندو لیدونکو ورس لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. جنابدار صاحب دې خواته امارت وایي چې موږ د رسمیت پېژندلو لپاره ټول اقدامات کړي دي او دا د نړیوالې ټولنې یو جفا ده چې دا ګام نه پورته کوي په شمول د امریکا. بیا وایي چې امریکا اصل دی چې څومره کارونه په افغانستان کې وکړل اوس هم وایي د امارات غېږ ورته خلاصه ده چې اړیکې ورسره ټینګې کړي. خو امریکا هم جفا کوي، وایي پیسې د افغانانو قیطې کړي دي، بانکي سیستم په موږ باندې بند کړی ده، بشیر مرستې په افغانانو قیطې کړي دي. نو دا د امریکا لوري هر څه خرابه دي، دې خوا وایي موږ هر څه تنظیم کړي دي. نیازی صاحب موږ باید د جګړو وروسته هغه پسیکوز یا هغه رواني حالت چې په ټولنو باندې د رسوب په شکل پاتې کېږي هغه له نظره ونه غورځوو. ممکن د امریکې په نیت کې بدلون راغلی، خو دا خو یوه ټولنه ده، دلته تلفات ورکړي، دلته ضایعات ورکړي، دلته مصارف سوي دي. نو په دې ترتیب سره د باور د رامنځته کېدو دپاره یو زمان ته ضرورت دی. زه فکر کوم چې هغه زمان اوس په بشپړېدو ده او انشاءالله چې افغانستان په دغه موده کې چې کوم د طلبای کرامو له خوا نه اداره شو او دغه تصفیه رامنځته شوه، د فساد له منځه تګ، د اعتیاد له منځه تګ او یو داسې حکومت چې په ژمنه باندې د عمل صلاحیت لري. یعنی دا تنه د حساب نه ده چې یو څوک ښه ژمنه وکړي، مهمه دا ده چې یو څوک چې ژمنه کوي آیا هغه طرف د ژمنې د رعایت د تطبیق ظرفیتونه کپیسیټي او اراده لري که نه. خوشبختانه چې اوس په افغانستان کې داسې یو حکومت موجود ده که ژمنه کوي نو هغه عملي کولی هم سي. بنان د امریکې دپاره یو ښه فرصت ده چې دوی راسي دلته پانګونه وکړي، خپل ډیپلوماتیک هغه سټاپ یا دغه چې ده فعال کړي، د ځای کې سفارت خپل فعال کړي. ما عرض دا ده چې موږ د باور د زیاتوالي دپاره اړیو او امریکایان چې دي دوی هم خپل معیارونه لري. افغانستان خو امریکې ته کوم ګواښ نه ده، هېڅکله نه ګواښ و نه دا اوس هم، نه اټومي قدرت یو موږ، نه د بهرنیو هیوادو په داخلي امورو کې پخوا موږ مداخله کړې. تاسې وګورئ دغه د باندونګ په کنفرانس کې د افغانانو یو ښه متبارز رول سره د دې چې دا یو وړوکی هیواد و، مګر په نړیواله سطح باندې افغانستان په هغه وخت کې ډېر ښه ځلېده، ځکه چې دا سیاست د دوی د ناپیلتوب فعال ناپیلتوب سیاست و. او اوس هم ماشاءالله چې زموږ چارواکي چې دي دغه د اقتصاد محوره سیاست مطرح کول زما په باور دا په نورو هیوادو کې اغیز کوي او بالاخره به د امریکې دا باور هم منځته راځي او دا پروسه یا دا بهیر به انشاءالله د افغانانو د ملي ګټو مطابق مخته ځي. هغه څه شی چې واقع سوي دي دوی هم غلطۍ کړي دي، اشتباهات یې کړي دي او موږ مجبور چې له خپل هیواد دفاع وکړو. نو دا خو یو نورمال یو نیچرل بهیر و. په دې باندې امریکایان باید نه تنها چې مشوش نه یې خپل هم اعتراف کوي چې ماته هم خوړلې، دغه ماته دې خوړلې چې غلطۍ دې کړي، جبران یې که اوس بنان دا تعزیرات هم لرې که او راشه دلته له دریڅې مه راځه، له دروازې راسه یعنې هغه ډیپلوماتیک نورمونه مراعات که او دلته د دوی دپاره ښه زمینه ده، د ګټو زمینه ورته ده. هم کولی شي چې زموږ سره دلته په پانګونه یعنې وکړي یو شریک شي، زموږ اقتصادي شریک، او په سیاسي او ډیپلوماتیکه برخه کې د هغوی تشه دلته په جنوب د اسیا کې موجوده ده، د هغوی د سفارت دلته فعالېدل همدغسې چې افغانانو ته مفیده تمامیږي دوی ته هم مفیده ده. بنان متقابلې ګټې د دې ایجاب کوي چې اوس موږ نوي قدمونه واخلو.
ډېره زیاته مننه کوم. بخیر او سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب یو ډېر ښه پوینټ دا ده چې امریکا وایي چې د هغو ډلو تر شا نه درېږي چې هغوی غواړي په افغانستان کې بیا ځلې له امارات سره جګړه وکړي، یعنې له هېڅ وسلوال خوځښت څخه امریکا ملاتړ نه کوي. خو اخوا د ټرمپ په ډېرو ناستو پاستو کې وایي چې موږ بیا بګرام غواړو. داسې دریځونه هم د دوی په خبرو کې شته. واضح ده چې بالاخره واشنګټن له افغانستان نه څه غواړي. هغه غوښتنې هم چې ډېر واضح مطرح سي، بیا بالاخره د خبرو اترو د مذاکراتو باب هم ښه پرانیستل کیدای سي، قابل د بحث هم چې بالاخره د یو لوري مشخصې غوښتنې کومې دي، د بل لوري کومې دي. دا خبره خو حقیقت هغه څوک چې همدغه لوبه مخته اچولې وه، همدغه ډلې تقویه کولې، یعنې امریکا، هغه مستقیما په دغې افغانستان سره په 20 کلن سخت جنګ کې سخته ماتې وخوړه. عسکر یې کنډ کپر شول، د ماتې سره مخامخ شوی، اقتصادي حالات یې خراب شوی، هغه جهاني کوم روب او دبدبه چې و هغه یې د لاسه ورکړ. بالاخره په یو سختې ماتې د افغانستان نه ووتل. نو که چېرته دوی اوس بل څوک حمایه کوي، دا هم همدغه معنا ورکوي چې دوی بیا غواړي چې د افغانستان سره ټکر وکړي. که چېرته د امریکې همدغه درد به چې د 20 کالو کې دوی ولیده، دا به کلونه کلونه د دوی په دماغو کې وي. همدغه اوس د امریکا کوم سیاسیون چې دي، کوم خلک چې دي چې دوی ژوندي وي، همدغه د افغانانو ګزارونه به د دوی په سرونو په غوږونو کې وي. بیا به هیڅکله دا جرأت ونه کړي چې د افغانستان په هکله یا منفي نظر ولري یا د افغانستان په هکله څوک تقویه کړي، ځکه دوی مستقیما په افغانستان کې وه، نظامي حضور یې لره، ټانکونه یې وه، عسکر یې وه. نو دا ټول ول او همدغه خلک چې دوی په افغانستان کې د جنګي ډلې وه، دا مستقیما په حکومت کې تقویه کولی، نتیجه یې ورنه کړه. نو اوس به د امریکا نه بیا د هغو خلکو تقویه د امریکا دپاره څه نتیجه ورکړي، څه نتیجه نشي ورکولی. خو امریکا ولې نه غواړي چې د افغانستان دپاره شرایط وضع کړي د رسمیت دپاره. امریکا د افغانستان په حکومت باندې پوهیږي چې ملل متحد کې د ملل متحد منشور کې هغه څه چې د رسمیت دپاره لازم افغانستان پوره کړي دي. په ځمکه باندې حاکمیت، عدالت، د مواد مخدر صفر کول، ښه حکومتداري، دغه ټول هغه څه دي چې هر حکومت هر څوک وي په یو جغرافیه باندې کامل تسلط ولري، دوی به په رسمیت وپېژني. که دوی ته امریکا وایي چې نه، موږ دپاره خبره دا ده چې جمهوري نظامونه دي، خو داسې هیوادونه شته چې هلته جمهوري نظامونه نشته، هلته مکمل د یو ډلې حکومت دی، ای ولا په رسمیت پېژندلی دي. داسې هیوادونه شته چې هغه دیکتاتوري نظامونه دي، ای ولا په رسمیت پېژندلی دي. په افغانستان کې خو اوس داسې یو نظام دی چې د هغې تر شا باندې خلک ولاړ دي. اسلامي نظام ټول افغانانو غوښته، ټول مسلمانان یې غواړي او تقویه کوي یې، حمایت ترې کوي. نو د امریکا دپاره اوس داسې یو څه نشته، داسې څوک نشته چې د دې نظام په مقابل کې د وسلوال خوځښت باندې لاس پورې کړي. هغه که د مخالفین دي، هغه هم دغه جرأت نشي کولی، ځکه څه غواړي؟ اسلامي نظام دی، په اسلامي امنیت شته، حکومتداري شته، د ځان دپاره جنګ کوي، د قدرت دپاره، دا د تا سره څوک مني؟ هېڅوک یې نه مني. نو موږ وایو چې حکومت د یو تاجک په لاس کې وي، یو هزاره په لاس کې دی وي، خو چې دلته امنیت وي، بیا رغونه وي. تاسو وګورئ افغانستان کې بیا رغونه چې دا د داخلي عوایدو نه سرته رسیږي، امنیت سرته سري امنیت، مواد مخدر چې د همدغه امریکا متحدینو به په میلیاردونو زره ډالر مصرف کول، همدغه حالات یې نه دي راوصلې لکه اوس. سره د دې چې د جهان ټول قدرتونه په افغانستان کې وه، خو د کابل سیند د چې لیده دغه به د مواد مخدر د استفاده کوونکو په ډیریانو نه ډک و. اوس هغه د دې په ځای شفخانو کې د هغې د دې په ځای حرفوي کارونه ورزده کول کېږي. دغه چې بعض مشکلات دلته راوستلي، دا هم امریکا راوستلي. غواړي چې افغانان په تنګ کړي چې موږ رسمیت نه لرو، خو د افغانان هم د رسمیت او اوسني نظام په هغه ډول رسمیت چې د موږ دین ته نقص وي، زموږ هغه اسلامي مقدساتو ته توهین وي، هغه نه غواړي او نه یې پروا لري. په 15 کالو کې اسلامي حکومت په څومره ښه ډول سره مخ ته ولاړ. حتی روسیه چې د افغانستان نه هم تاریخي ماتې خوړلې وه او دښمن و، په رسمیت وپېژنده، چین د تعاملات کې او نور هیوادونه، او امریکا به بالاخره دې ته مجبورېږي چې افغانستان په رسمیت وپېژني، بله لار نه لري. ډېره زیاته مننه کوم. زازی صاحب، تاسو هم په همدې باور یاست چې بالاخره امریکا به مجبوره کېږي چې امارات په رسمیت وپېژني؟ ښه، لومړی خو د امریکا په غوښتنو که سړی وغږېږي، امریکا ظاهرا د عامه ذهنیت، د نړیوالو عامه ذهنیت د کنټرول او د خپل هیواد
د وګړو د عامه ذهنیت د کنټرول دپاره ظاهرا د بشر د حقوقو غږ کوي چې دلته بشر حقوق دي ټولګډونه حکومت او د ښځو حقونه نشته. دا هغه مسایل دي چې دوی مطرح کوي او دا د امریکا د ملګرو ملتونو د ادرسه هم مطرح کوي، د خپلو ځانګړو استازو د لیږلو د ادرسه هم مطرح کوي. ولې زه د پردې تر شا شاید نورې غوښتنې هم موجودې وي چې هغه استخباراتي غوښتنې وي، هغه شاید داسې غوښتنې وي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو په زیان باندې وي، یا په راتلونکي کې په سیمه ییزو معادلاتو کې افغانستان په هغه اړخ کې وي چې کوم امریکا غواړي او هغه ائتلاف چې په منطقه کې غواړي امریکا رامنځته کړي په هغه کې افغانستان هم موجود واوسیږي، یا دا چې د هغو قدرتونو په خوا کې افغانستان نه واوسیږي چې د امریکا سره په نړیواله سطحه باندې په بېلابېلو برخو کې رقابت لري. تاسو مخکې د باګرام یادونه وکړه، موږ او تاسو د دې شاهدانو کله چې د باګرام موضوع یادېدله به ټرمپ ویل چې باګرام د چینایانو په لاس کې ده، یعنې هدف دلته دا و چې که چېرته باګرام ماته هم نه راکول کېږي نو باید زما مخالف او رقیب ته هم ورنه کړل شي. نو دې دپاره دوی فشار دې دپاره راوړلو چې ماته یې راکړي، که احیانا ماته هم نه راکوي باید زما رقیب ته هم باګرام ورنه کړل شي، یا هغه ستراتیژیک ځایونه چې امریکا غواړي چې هلته حضور پیدا کړي یا هلته ووسیږي، یا چې زه نه یم نو ما رقیب هم باید موجود نه وي. نو دغه تعادل زموږ دپاره ډېر مهم ده چې باید وساتو. اساسي موضوع دا ده چې که چېرته رسمیت پېژندنه رامنځته کېږي نو امریکا به بالاخره که چېرته همدغه ثبات چې موږ یې اوس لرو، همدغه دوامداره کړو، همدغه پراختیا چې په منطقه کې موږ اوس غوړوو او دغه وزرې غوړېږي نورې هم په اقتصادي او سیاسي برخه کې، او هغه ثبات چې موږ منطقې ته ورکړی ده او هغه ژمنې چې موږ کړي دي دوی سره چې افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او د هیڅ نړیوال قدرت د منافعو خلاف نه استفاده کړي، لکه څنګه چې نه ده استفاده شوی. د دې تضمینونو په عملي کولو سره په عین زمان کې په اوسني وخت کې د افغانستان د منابعو ښه مدیریت، د عامه اذهانو ښه مدیریت، دغه سیاسي ثبات ساتل، رامنځته کول، دا ټول هغه موارد دي چې بالاخره به یو ورځ نه یو ورځ امریکا هم دې ته مجبورېږي، د امریکا ملګري به هم دې ته مجبورېږي، او هغه ائتلافي ملګري چې دلته راغلي وو هغه به هم دې ته مجبورېږي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. دا چې څومره موده به نیسي دا به زموږ په د قوت نقطه او په عین زمان کې نړیوال معادلات او نړیوال مصروفیتونه او بوختیاوې، نړیوالې کشالې، دا هغه تاثیرات دي چې په افغانستان هم اغیزه شیندلی شي او افغانستان یا د رسمیت پېژندلې ته ډېر نږدې کوی شي، په لنډ مهال کې افغانستان په رسمیت پېژندلی شي، او یا دا چې یو څو کلونه او څه موده به بیا نوره هم اخلي هغه وخته پورې چې افغانستان ته د غربي هیوادونو اړتیا پېښېږي، د غربي هیوادونو اړتیا به اضافه کېږي او په سر کې به امریکا له دې غربي هیوادونو سرلاری اوسېږي. نو په دې اساس باندې زموږ دپاره اړینه او مهمه ده چې دغه بلانس او توازن چې موږ رامنځته کړی ده دې ته ادامه ورکړو، او هغه خنډونه او مشکلات چې د سازمان ملل له ادرسه مطرح کېږي، د نورو خارجي ادرسونو څخه مطرح کېږي، هغه په داخل کې د هغه حل کړو. په عین زمان کې موږ وکولی شو یو ښه داسې چاپېریال رامنځته کړو چې منطقي مطلق اکثریت اشاره دې وکړه زاده صاحب چې هغه خنډونه چې د دوی لخوا مطرح کېږي هغه باید حل کړو. کوم خنډونه دي، کومې ستونزې دي، څومره مهمه ده چې حل یې کړو تر څو دغه پلمې د دوی لاسه ووځي؟ ښه، یو هغه اساسي مسایل چې د دوحې په تړون کې هم ذکر شوي وو هغه تقریبا حل ښکاري. هیڅ ګاونډی زموږ څخه په دې برخه کې له پرته یا یو ګاونډي څخه هیڅ شکایت نه لري چې د افغانستان خاوره دوی په مقابل کې استفاده کېږي، ولې دا یوه ګاونډي هغه مغرض اهداف او ستراتیژیکې موخې هم موږ په افغانستان کې په تاریخي لحاظ باندې لرو، هغه اوسنۍ نه دي. نو دغه موضوع حل شوې ده چې افغانستان خاوره تر اوسه پورې د دوی د منافعو خلاف نه ده کارول شوې. هغه ګروپونه او ډلې چې ځینې سازمانونه یې د خاصو اهدافو دپاره په رسنیز ډګر کې مطرح کوي چې عملا په ځمکه کې واقعیت نه لري، نشته، د هغو شتون په افغانستان کې نشته، هیڅ تهدید چین ته نشته، روسیې ته نشته، امریکا ته نشته، منځنۍ اسیا هیوادونو ته نشته، ایران ته نشته. په دې باندې ټولو قناعت کړی، یوازې قناعت د امریکایانو پاتې ده. امریکایانو اړتیا چې زیاته شي افغانستان ته، بیا به وګوري چې امریکایان هم دې قناعت ته رسیږي. بخیر او سلامت اوسئ جناب صاحب. دا بحث مو راټولو ورو موږ څه کولی شو چې همداسې که نن خلیلزاد راځي او په خپلو ویناوو کې وایي چې د دواړو خواوې اړیکې په ښه حالت کې دي او د پراختیا لوری لري، داسې مثبت اقدامات نور څنګه کولی شو؟ ځکه چې د کابل اړیکې له واشنګټن سره ډېرې مهمې دي. که دا اړیکې موږ ورغوو، معادل د دې چې 3 ځلې شرقیانو سره اړیکې ډېرې پراخې شوي. زه خو په دې باور یم ځکه په دې بخیر سره غرب سره اړیکې ډېر نسبتا د افغانستان لپاره ګټې لري، طبعا شرق سره هم لري. واقعا اصلا خو د متوازن سیاست چې امارت اسلامي مطرح کړی دا یو ډېر له معقولیت نه او له ښه استدلال نه برخورداره یو سیاست ده، په دې معنی
چې دا هم زمونږ هغه تیرو تاریخي دریځونو سره تړاو لري او هم د موږ ملي منفعتونه چې دي د همدغه ډول یو سیاست ایجاب کوي. بنان د خلیلزاد صاحب راتګ دلته اول خو څنګه چې دوستانو هم ویلي او زه هم په دې باور یم دا یو نیک قدم ده او امارت اسلامي څنګه چې لازمه ده له دنه به استقبال کړی څومره چې هغه وهڅول سي تشویق سي قدرداني وسي دا د افغانستان په ګټه ده او همدا شان که چیرته د کوم بندي خبرې یا کوم فرعي ملاحظات چیرته امریکایان ولري هغه ملاحظات د امارت اسلامي جدي مطالعه کا او د مصلحت د روش نه استفاده وکړي تر څو پورې زمونږ هغه سطح د باور ته ورسیږو چې هغه جنګي رسوبات چې دي آهسته آهسته رفع سي. زه په دې باور یم. موږ دلته په کور دننه بعضې اقدامات چې هغه هم باید وکړو ځکه چې نړیوال امریکا تل وایي چې په افغانستان کې د بشر حقونه بیا په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. بعضې کارونه دي کارخانګۍ دي چې هغه ترسره کړو حداقل دغه پلمې له دوی نه واخلو که واقعیت هم همداسې نه وي حداقل دغه پلمې او بانې ترې واخیستل سي. زه به یو عرض درته وکړم دا ملي حاکمیت یعنې څه ملي حاکمیت د دې مفهوم افاده داسې کیدای سي چې د خپله دغه ملت واک د دوی په خپلو چارو باندې دا ملي حاکمیت بنان هغه کارونه چې موږ خپله ورته اړتیا لرو لکه څنګه چې دوستانو هم ویلې چې دلته د آبادۍ کار کیږي د موږ انفراستراکچر باید تکمیل سي د موږ فرهنګي چارې د موږ د مکاتبو د موږ د مدارسو هغه ته موږ خپله متوجه یو هېڅ بل بهرني هغه ته ضرورت نشته چې دی موږ ته را په ګوته کړي چې ته ساړه دي پوستین واغونده چې ساړه دي ونیسي په دې موږ خپله پوهېږو احساسوو یې خپل کار کوو او امارت اسلامي هم خو نه دي ویلي چې دا مکتبونه بیخي بند دي شپږم صنفه پورې ځي بلې امر ثاني دا به انشاءالله خلاصیږي بالاخره ځکه دا اړتیا ده او دا د موږ د دین امر ده د لویې جرګې مسله مطرح کیږي لیکن موږ راځئ چې په ځینو عمده خبرو باندې فکر وکړو. اول دا چې آیا افغانستان خپل استقلالیت اعاده کړي که نه؟ بلې افغانستان اوس یو خپلواک هیواد ده. افغانستان په خپل ټول قلمرو باندې مرکزي حکومت تسلط لري که نه؟ بلې لري. افغانستان د مرکز ګریزه مافیایي ډلې ټپلې استخباراتي تړاو لرونکي ډلې تصفیه کړي که نه؟ بلې تصفیه کړي. مخدره توکي لکه څنګه چې د دوستانو تشریح کړي یعنی هغه اقدامات تاریخي لاسته راوړنې چې دي دا موږ د طلبای کرامو ته ټول ملت ته مبارکي وایو. نو امریکایان دې مهرباني وکړي چې دوی سره خو تانه خپلې ګټې مطرح دي دوی د خپل تجارت په چوکاټ کې موږ سره وغږېږي موږ کولی شو چې د دوی ګټې هم تامین کړو خپل هم تامین کړو یعنې په اصولو باندې په نورمونو باندې او په متقابلو منفعتونو باندې موږ کولی شو تفاهم ته ورسیږو. نو دا چې یو د بل د غندنې په میتود باندې یا د افغانانو په تهدید باندې افغان خو دغسې یو کرکټر لري په نړۍ کې چې تهدید باندې دی قطعا نه حاضرېږي چې یو چا سره په یو لاره لاړ شي ولې په تشویق په احترام په درناوي مذاکراتو ته همیش موږ حاضر یو. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب فکر کوئ چې حل لارې څه کیدای شي دې لپاره چې دواړو هیوادونو اړیکې نور هم ښه حالت ته لاړ سي د اعتماد فضا په ځانګړې توګه جوړه سي ځکه چې د اعتماد فضا جوړه سوه بیا هغه ګذشت و دا شیان هم پکې زیاتېږي. اسلامي امارات په دې 5 کلونو کې تل هڅه کړې ده چې د ټولو هیوادونو سره نیکې او صمیمانه دوستانه اړیکې ولري. پالیسي اقتصاد محوره پالیسي ده. امریکا ته هم بار بار ویلي دي چې وروسته د دې نه تاسو د ټوپک او د درسۍ سره مه راځئ خو د کالم سره او د دلته د پرمختیایي پروژو سره موږ هرکلی درته وایو تاسو تشویق کوو دلته ټول امکانات درته برابروو. که امریکا چیرته د ډیپلوماتیکې لارې دلته افغانستان ته راشي افغانستان په رسمیت وپېژني او د افغانستان په آبادۍ کې لکه چې په ورانولو کې ډېره ونډه لرله په آبادۍ کې ډېره ونډه ولري اسلامي امارت به د دوی نه استقبال وکړي او تقدیر به یې کړي. نو ښه دغه ده چې هغه د بېباوري چې موجوده ده هغه د منځه ولاړه شي سفارتونه بند دي سفارتونه خلاص شي هغه تاثیرات چې په افغانستان نه دي هغه باید رفع شي او د افغانستان حکومت دپاره هم پکار دی دا څه نه ده چې هر څه ګل و ګلزار دي هغه څه چې نړیواله غوښتنه کوي افغانستان د مشروعیت چښتن کیږي د رسمیت چښتن کیږي هغه د نړیوالو یو تعداد غوښتنې
کړنې دي یا د هغوی اصول دي نو هغه د هم د امریکا لخوا یا د نړیوالو لخوا افغانستان ته په مشروط ډول وویل شي چې تاسو د رسمیت پېژندلو دپاره دغه شرایط لرئ نو هم افغانان او د افغانستان حکومت به د هغوی دپاره کار وکړي. اوس که چېرته امریکا ووایي چې تاسو د ښځو ته حقونه نه دي ورکړي مکاتب مو بند کړي دي او ټول شموله حکومت نه لرئ امریکا که چېرته غواړي چې په افغانستان په رسمیت باندې وپېژني او دلته د امریکایانو ګټې تامین شي بیا امریکا د هیڅ شي په خبره په کیسه کې نه ده بیا نه ته د مکتب په خبره کې ده او نه د ښځو حقوق او نه نور بشري حقوق بیا دوی ته دا مهم نه دي ځکه دا موږ ولیدل چې په نورو هیوادونو کې چې هلته د امریکا ګټې خوندي نه وي هر څه یې تر پښو لاندې کړل. ښه مثال فلسطین دی چې فلسطین کې د ټولو اصولو خلاف د بین المللي نورمونو خلاف غزا د خاورو سره خاورې یعنې د بشري حقونه د ښځو حقونه دا مسله داسې خبره ده د دوی که دا نن هم اسلامي امارت دوی ته ووایي چې د بګرام اډه تاسو ته درکوو او دلته د تاسو غوښتنه موږ منو دوی به د خپلو متحدینو سره مشوره هم ونه کړي افغانستان به په رسمیت وپېژني خو دا چې دلته د افغانستان د رسمیت پېژندلو دپاره د افغانستان فعلي حکومت یا اسلامي امارت د دوی هر فرمایش نه مني هغه وایي چې موږ یو مستقل آزاد خپلواک هیواد یو تاسو که دلته راځئ په همغه رقم چې تاسو زړه غواړي موږ به نه قبلوو او نه تاسو ته ضرورت لرو راشئ د افغانستان د حکومت د قوانینو مطابق راشئ دلته بیا رغونه وکړئ لکه افغانستان مو چې څومره ړنګ کړی همدومره اوس په آبادولو کې همداسې د ځان نه وړتیا وښیئ زیات یې آباد کړئ نو موږ تاسو ته لبیک وایو خو دلته امریکا غواړي چې په یو بل نوم باندې هسې د خلکو مخ ته نومونه ورکړي دلته ټول ګډونه حکومت نشته دلته نقض د حقوق بشر دی دلته مواد مخدر دی او دلته دغه د یو ډلې حکومت دی خو په حقیقت کې دوی غواړي چې د همدغو خبرو تر شا باندې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي خو د اسلامي امارت د دوی دغو ټولو خبرو او چلونو سره بلد دی نه غواړي چې په دغه چلونو باندې اسلامي امارت دوی ماتې ورکړي بلکې بالاخره به امریکا دې ته غاړه ږدي چې اسلامي امارت د اصولو مطابق افغانستان په رسمیت وپېژني ځکه د بغیر د رسمیت پېژندلو نه بله لار نه لري د دوی په مقابل کې د افغانستان طرفداري اوس چین او روسیه ایران او نور هیوادونه کوي امریکا نه غوښتل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره د سیمې هیوادونو سره او د نورو نړیوالو هیوادونو سره تعامل ولري خو هغه دی چې د هیوادونو ضرورت و هر یو هیواد په نوبت سره افغانستان ته د تعامل وړاندیز وکړي اوس خاص د دې دپاره چې دغه هیوادونه د امریکا لخوا په مختلفو نومونو باندې دوی تطمیع شوي دي غواړي چې امریکا په لومړی سر کې افغانستان په رسمیت وپېژني که امریکا دغه اقدام وکړي ټول هیوادونه به یو بل پسې په تلوار سره افغانستان په رسمیت ډېره زیاته مننه کوم عزازی صاحب تاسو حل لارې په څه کې وینئ مهرباني ګورئ موږ د افغانستان په تاریخ کې زموږ د ضعف نقطه دا وه چې موږ تل ثبات نه درلودو دلته به یو پاشلی حالت موجود و کله چې په لوی قدرت مداخله کوله زموږ د تاسو دپاره یا اوسني حکومت دپاره یا د ټولو افغانانو دپاره په اوسني وخت کې دا د یو قوت نقطه ده چې موږ دلته ثبات لرو هر څوک چې راځي یو ادرس ته راځي او په دې ادرس باندې تمرکز کوي او د دې ادرس سره په مختلفو ابعادو باندې خبرې کوي مخکې به یو هیواد چې راتلو له څو ادرسونو سره به خبرې کولې ځکه چې یو ادرس نه و یو پاشلی حالت و دا د اوسني حکومت دپاره یو لاسته راوړنه ده د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنه ده او د اوسني حکومت او د ټولو افغانانو مسؤلیت او مکلفیت دا ده چې دغه ثبات ټینګ کړي وساتي او استحکام ورکړي تر هغه وخته پورې چې موږ او تاسو په دې حالت کې قرار لرو کوچني هیوادونه خو هغه خپل تعامل ته ادامه ورکوي لوی هیوادونه او لوی قدرتونه به هم بالاخره رامخکې کېږي دویم حالت دا ده چې موږ خپل هغه بلانس حالت چې د قدرتونو ترمنځ ایجاد کړی ده او هغې ته ادامه ورکوو هغه مو اعلان کړی ده هغه تدوین کړو په نړیوال سټیج کې هغه موږ په یو رسمي توګه باندې اعلان کړو چې دغه زموږ د بهرني سیاست سرې او شنې کرښې دي چې موږ په دې اساس باندې خپل بهرنی سیاست مخکې وړو تر څو هغه اعتماد او باور فضا چې یو څه په ګونګ حالت کې د ځینو هیوادونو د ادرسه دا نوره روښانه شي او بالاخره نور هیوادونه هم دې ته رامات شي چې زموږ سره په هغه سیاست باندې چې موږ اعلان کړی ده اعتماد وکړي باور وکړي او
بالاخره رامخکې شي او زموږ سره تعامل ته راوړاندې شي. دویم اساسي هدف دا ده چې موږ او تاسو باید د افغانستان په اقتصادي قوت باندې کار وکړو. هغه قوت چې موږ او تاسو کولی شي په لویو سیاسي معادلاتو کې موږ ته یو قوت راکړي، سیمه ییزو حالاتو کې موږ ته یو قوت راکړي، د نړیوالو قدرتونو سره په ډیلونو کې موږ ته قوت راکړي او موږ وکولی شو دغه ضعیف اقتصادي حالات چې موږ ته دغه 45 کلنې تراژیدۍ راپرېښې ده دا ترمیم کو، جوړې کو او بالاخره په دې وتوانېږو چې موږ څخه نور هیوادوال ونه وځي، کدرونه ونه وځي، بلکې یو داسې حالات رامنځته کړو چې هغه علمي کدرونه چې د افغانستان څخه وتلي دي او هغه کډوال چې د افغانستان څخه په بېلابېلو نومونو په اقتصادي مشکلاتو باندې تللي دي هغه بیرته افغانستان ته راوګرځوو. دا یو سخت کار ده ولې یو ناشونی کار نه ده. موږ کولی شو په یو مدبرانه سیاست سره دغه مسایل حل کو، دې ته حل لاره پیدا کو. بیا به امریکا سره هم په یو داسې قوت سره خبرو ته کینو چې یو تعادلي حالت موجود وي، یو داسې حالت موجود وي چې موږ ته د یو مقابل لوري په توګه باندې یو ډېر د قوت نقطې په توګه باندې موږ ته ګوري او موږ سره خبرې کوي. هم به روسان وي، هم به چینایان وي او هم به نور خلک په دې اساس باندې بحث کوي. موږ او تاسو دپاره یو مثال زه ورکوم چې په تیرو څو لسیزو کې زموږ خپله دروازه چې تورخم او بولدک وه زموږ په مقابل کې د فشار په توګه باندې استفاده کړې. ولې موږ اوس په دې وتوانېدلو چې همدغه فشار اصلي موقعیت چې ده چې یعنې موږ په دوی باندې باید دا فشار راوړو چې د نیمې اسیا سره د دوی دغه اقتصادي رابطه قطع کړو. که څه موږ کراچۍ بندر ته نه پرېږدي، دوی به نیمې اسیا سره منځنۍ اسیا د تجارت نه کوي او هغه حالت چې په اوسني وخت کې رامنځته شوی ده زموږ دپاره ګرچې ځینې منفي نقطې به موجودې وي، ځینې ضعفونه به وي، ولې د دې بدیلونو پیدا کولو دپاره موږ دپاره دا حالت ډېر مهم ده چې باید واوسېږي. موږ اوس کولی شو د دې بټنې په استفادې سره نور هیوادونو باندې فشار راوړو. که چېرته د افغانستان په دې وتوانېدو چې 15 یا 6 غټې پروژې چې د افغانستان د جغرافیې څخه تېرېدونکې دي، که ټاپ ده، که ټاپي ده، که کاسازار ده، که لاجورد دي، که ورېښمنو لار ده، که دا چېرته د افغانستان څخه په راتلونکو یوه یا 2 لسیزو کې تېرې شوې نو افغانستان به په سیمه ییز جیوپولیټیکي، جیوستراتیژیک او جیواکونومیک ارزښت وساتي او افغانستان به بیا ټول هیوادونه په دې متفق وي چې افغانستان کې باید امنیت موجود وي. بخیر سلامت اوسئ. زازای صاحب، ډاکټر صاحب او جناب دا صاحب ډېره زیاته مننه کوم. عزتمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. د خدای په امان.